د احمدشاه بابا مینې په برخه کې سږکال د کابل ښاروالۍ لخوا نه تقریبا 6 پروژې 15 بلاک د 2 بلاک او د امنیت شهرک ترمنځ سړک او د قلعه شانان سړک او دا د سید جمال الدین ته غځېدلی سړک و. دغه پروژې وې چې سږکال کال کې تطبیق شولې. موږ د احمدشاه بابا اوسېدونکي د کابل ښاروالۍ د دغو فعالیتونو نه ډېره مننه کوو. دوی ته د خدای الله توفیق ورکړي چې هېواد د بیا رغونې د هېواد د ښه والي لپاره کار وکړي او د خلکو زړونه لاسته راوړي. د وطن په آبادي باندې خلک خوشحاله کېږي او د دې سره خلک انرژي اخلي. تاسو وینئ چې د دې پروژې په سړک په جوړېدو سره شاوخوا ته ګڼه ګوڼه ده، خلک راغلي دي، ولاړ دي. دا د دې خلکو مینه ښکاره کوي د وطن د آبادي سره او د دې امید لرو چې موږ یو ورځ مرفع، آباد او کامیابه او د هر لحاظ نه سمسور افغانستان ولرو. د احمدشاه بابا مینې کې نه وایم، په مجموع کې د کابل ښار کې ډېر پروژې تطبیق شوې چې دا د کابل ښاروالۍ خپل کاري موخو ته ژمنتیا ښکاره کوي او دغه د تاریخ د ښاروالۍ کې داسې پروژې نه دي تطبیق شوې. موږ د ولسونه د کابل ښاروالۍ د دې صداقتمندانه کار نه، د دې مسؤلیت منونکي کار نه ډېره مننه کوو او د دې امید لرو چې یو وخت کابل د پلازمینې په توګه د نړۍ د ښکلو ښارونو نه واوسي. د خلکو مسؤلیت دا ده چې دغه پېښ بنسټونه دي، ملي تاسیسات دي، د دې په ساتنه کې د کوښښ وکړي، د زیربناوو د تاسیساتو ساتنه د یو مسؤلیت پذیرونکي وګړي په توګه، هېوادوال په توګه د هر فرد مسؤلیت ده چې دوی باید د دې په ساتنه کې کوښښ وکړي او د دې د تخریب او د خرابي باعث ونه ګرځي.